هیڅ مصلحت مخې هم خو د تحولاتو څخه هغه څه چې د طوفانونو په شکل د ښو یا منفي شیانو په شکل په موږ راځي د هغې څخه به نه ماتېږو نه ویرېږو. دلته زه په شعر کې تکړه نه یم، زه بښنه غواړم که څه رانه غلط هم شعر د یو دوست شعر دی، خو زه به یې ووایم وایي د ژوند خواږه مې ټول بایللي خو قرار نه کېږم، د ژوند خواږه مې ټول بایللي خو قرار نه کېږم، خپله ځواني خورم ارمانونو ته مې ځان رسوم. یو خو وړې وړې قصې دي، وړې لویې قصې دي. دا وطن زموږ دی، دغسې ده که نه، او زموږ به وي، نه یې څوک رانه اخیستی شي، نه مو څوک ترې ویستی شي، نه یې څوک رانه پردی کوی شي. او څه دې بنا به یو بل به کار هم کوو، یو بل کار به هم کوو. لکه وړاندې دلته یو ملګري ډېر خواږه خوږ شعر ویلی، نور پښتانه بیا ومونکي افغانان له نفاق نه هم ستړي دي، د کرکې نه هم ستړي دي، د هر څه نه ستړي دي. تاسو باور کوئ نن هم ماته دوستان ته ویلي که یو ځل له هر هغه چا سره چې موږ ډېر زیات مشکل لرو، ډېر زیات فکر کوو چې فکر مو سره فرق لري، که یو ځل تاسو سره نږدې کښېنئ، یو ځل د پښتنو په یوه حجره کې د څو دقیقو دپاره کښېنئ، تاسو به وګورئ چې فکرونه مو څومره سره نږدې دي. او یوازې دا ځینې دستې دي چې کرکې پیدا کړي، سره لرې کړي یو. زه دا ارمان لرم چې دغه اوس حالت چې یا به پرې راځي یا به پرې راځي نه وي، یا به مو ډېر څه د لاسه ورکړي یا به مو څه ترلاسه کړي وي، د ټولو ښو او بدو سره موږ دا ارمان لرو چې خدای دې وکړي دغه حالت یو پیل واوسي، دغه حالت یو شروع واوسي. راځئ کښېنو، خبرې وکړو، حل یې کړو. ډېر پخوا مو خبرې نه دي کړي، څو ځلې نور مو خبرې نه دي کړي، دا 40 کاله مو خبرې نه دي کړي، نن یې سره وکړو. یو شعر رقم رفیق الله ملګري ته د قدرمن ته د نوي ژوند د پیل مبارکي وایم. دا مجلس د هغه د خواږه د ژوند نوی پیل ده. موږ یې په دې نورو خبرو داسې کمرنګه او بدرنګه ورته نه کړو، ولې اوس وایم راځئ دا ومنو چې همدا نن یې شروع کړو. ډېر محدود کسان دي چې کرکې شیندي، ډېر کم کسان دي چې کرکې شیندي. او له ارزښتونو نه تېرېږو په هېڅ صورت، په هېڅ قیمت. ارزښتونه خپل تعریف لري، نه داسې نه ده چې هر سړي ته به هر شی ارزښت وي. هر هغه ارزښت چې ټول رښتینې افغانان په رښتینې معنا پرې توافق لري، هغه زموږ لپاره ارزښت ده. ملي ارزښتونه تعریف شوي دي یا اسلامي ارزښتونه تعریف شوي دي. له هغې څخه طبعا موږ او تاسو ته تېرېدل ناممکنه دي. ونور راځئ چې دا کرکه ورکه کړو، راځئ چې یو بل وزغمو، ویمنو، سره کښېنو، خبرې وکړو. شاید دا خبرې داسې هم وانګېرل شي د ځینو په باور چې کا اوس پاتې نو له ډاره دا خبرې کوي. نه 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 نه، په هېڅ صورت د ډار خلک نه یو. موږ او تاسې ټول معلوم یو چې د ډار خلک یو نه یو، په هېڅ صورت، په هېڅ حال، په هېڅ حال د ډار خلک نه یو. تر ټولو سخته سزا مرګ ده، هغه د چا په لاس کې ده؟ د الله په لاس کې. تر ټولو سخته سزا زندان ده. تر موږ ډېرو پیاوړو ډېرو معزز خلکو زندانونه تېر کړي، دا یو موږ او تاسې ورباندې. ولې کرکه نه شي ټول یو امن ته، یو سولې ته، یو واحد افغانستان ته، سرلوړي افغانستان ته، دغسې یو افغانستان ته راوړو چې ټول سره ناست اوسو. کولی شو لاړ شو، تګ خو ډېره اسانه ده، که دلته مو څوک نه پرېږدي بل چېرته کښېنو خبرې کوو. ولې د تګ ضرورت نشته، غږونه کېږي چې راځئ سره کښېنو، راځئ سره کښېنو. او دا یې ښه پای ده. نن چې زه خوست ګورم، بیا دغسې یو منور مجلس ګورم، واقعا د ویاړ ځای ده. واقعا یو نوی احساس سړي ته ورکوي. لکه دلته چا ویلي چې دا ځوانان سره به خبرې وکړو چې څه روحیه پیدا کړي. ما دې ځوانانو خو موږ ته روحیه راکړله. لکه موږ فکر کوو چې هر څه ډک شوي دلته هسې آباد دي. کرکه نه کوو، چپه کول نه کوو، وهل نه کوو، ټکول نه کوو. په څه معنا؟ هر هغه څه چې ښه نه دي د هغې د اصلاح لپاره کار کوو. او ډېر کله کېدی شي د اصلاح لاره نتیجه ورکړي. بس دی نور تاسو باور وکړئ چې نن تر ټولو یو لکه د ټولو ستونزو سره یو ښه څه چې لرو هغه امن دی. لکه نن موږ او تاسو ناست یو، دغسې په کابل کې، دغسې په هرات کې، دغسې په بدخشان کې، تخار کې، په پکتیا کې، په کندهار کې، په هلمند کې، ننګرهار کې، هر چېرته دغه امن که لرو، که نور څه لرو یا نه لرو، نور څه به پیدا کوو. نو چې امن لرو، بستر هوار راځئ چې په بستر سره کښېنو، خبرې وکړو، چې جوړې کړو، آباد یې کړو. هر هغه څوک چې جوړولو مخالف دی، هر هغه څوک چې د ارزښتونو مخالف دی، لنډه دا چې ویمن و، هر هغه څوک چې افغانستان جوړوي په سر سر ویمن. کور مو آباد، ودان. تنګزي صاحب دا وایي
ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه زه په دې استادګۍ کې لوی کړنګ یم د هېواد مطرح ژورنالیست او ځوان کدر ښاغلی میرویس خان ستانکزی کور ودان چې په مینه دې زموږ په ادبي پروګرام کې برخه واخیسته عمر دې برکتي ذهن دې همداسې د وطن په درد دردمن د پروګرام په دغه شیبو کې بیا د شعر برخې ته ځو شاه مسعود ملنګ راغړو را دي شي موږ ته د شعر ولولي ښاغلی شاه مسعود ملنګ ستاسو له درنو چکچکو سره راځي ښاغلی شاه مسعود ملنګ مجرم د قتل په الزام یم او خبر هم نه یم مجرم د قتل په الزام یم او خبر هم نه یم زه د غدار په نوم بدنام یم او خبر هم نه یم مجرم د قتل په الزام یم او خبر هم نه یم زه د غدار په نوم بدنام یم او خبر هم نه یم خو خفه په دې نه یم چې ژوند د غلامۍ تېرومه خفه په دې یم چې غلام یم او خبر هم نه یم خفه په دې نه یم چې ژوند د غلامۍ تېروم خفه په دې یم چې غلام یم او خبر هم نه یم د امن جنګ کې رانه دومره په هنر وګټو چې واپس د امن جنګ کې رانه دومره په هنر وګټو چې واپس درنه ناکام یم او خبر هم نه یم راوش یو څوک لاس په راوتړي او ډیکه به راکړي راوش یو څوک لاس په راوتړي او ډیکه به راکړي ولاړ په داسې یو مقام یم او خبر هم نه یم څومره ساده یم راکوي راله ډالۍ د کفن څومره ساده یم راکوي راله ډالۍ د کفن خپل قتل ته په سلام یم او خبر هم نه یم څومره ساده یم راکوي راله ډالۍ د کفن خپل قتل ته په سلام یم او خبر هم نه یم او مننه یو بل وړکی غزل ده چې د دې بادار سے په حجره کې جواري هم کېږي د دې بادار سے په حجره کې جواري هم کېږي دلته د پیغلې په وجود باندې بولی هم کېږي د دې بادار سے په حجره کې جواري هم کېږي دلته د پیغلې په وجود باندې بولی هم کېږي مینه هم کېږي نفرت ورسره هم کېدی شي زړه غلی کېنوي د یاره زندګي هم کېږي مینه هم کېږي نفرت ورسره هم کېدی شي زړه غلی کېنوي د یاره زندګي هم کېږي دلته د خدای د قدرتونو نه انکار هم کېږي دلته د مصنوعي خدایانو بندګي هم کېږي دلته د خدای د قدرتونو نه انکار هم کېږي دلته د مصنوعي خدایانو بندګي هم کېږي یو څو ورځې ویر هم کېږي یو څو ورځې ماتم هم کېږي دلته په غم پسې خمسته خوشحالي هم کېږي یو څو ورځې ویر هم کېږي یو څو ورځې ماتم هم کېږي دلته په غم پسې خمسته خوشحالي هم کېږي دا شعر د تاسو ټولو ته ډالۍ وي سګرټ په لاس که د چا تصویر کې سکون بلها دی غلي کمره کې د ځوانۍ طبعي ښه هم کېږي سګرټ په لاس که د چا تصویر کې سکون بلها دی غلي کمره کې د ځوانۍ طبعي ښه هم کېږي کله ناکله د خپل ذاته سړی سر بهر کړي کله ناکله د یو بل سره یاري هم کېږي او بل یو وخت مې ډېر نه نیسم بخښنه غواړم یو بل غزل وایم چې ما خو لا یارانو ته د ستا ذکر کړی نه دی ته به بدنامه شي دغه فکر راته خوله ونیسي ما خو لا یارانو ته د ستا ذکر کړی نه دی ته به بدنامه شي دغه فکر راته خوله ونیسي زه به په خپلو ټولو ارمانونو باندې خاورې واړومه دا که یوه لحظه خپل لاس زما په زړه ونیسي
ټولو ارمانونو باندې خاورې واړومه دا که یوه لحظه خپل لاس زما په زړه ونیسي زما د زړه نه پسې وتلی ازار ما بخلی ما معاف کړی دی خو خیروله دې روژه ونیسي زما د زړه نه پسې وتلی ازار ما بخلی ما معاف کړی دی خو خیروله دې روژه ونیسي په خپلو کړو باندې په خپله به سر ښکته کي خو په خپلو کړو باندې د خپله اندازه ونیسي په خپلو کړو باندې په خپله به سر ښکته کي خو په خپلو کړو باندې د خپله اندازه ونیسي په ژوند ورته هسې خزله د ډیران ښکاري په ژوند ورته هسې خزله د ډیران ښکاري ښه قدرمن شي چې خلک کله جنازه ونیسي ښه قدرمن شي چې خلک کله جنازه ونیسي ډېره مننه توجه څخه مو ډېره زیاته مننه له ملنګ صاحب څخه د پروګرام دغه شیبو کې زموږ قهرمان احمد ولي هوتک او ځوان قدر ځوان جرنالیست میرویس تنکزی د ده سره د څنګ یاران او د البصیر بنا او نور ملګري دوی زموږ نه رخصت اخلي تاسو د دوی په ویاړ یو دروند چکچک وکړئ نور موږ دوی رخصت وو ډېره مننه چې زموږ سره پروګرام کې ګډون وکړو خدای دې وکړي چې زموږ پروګرامونه مو خوند اخیستی او خوښ شوی یم ته مخامخه ځواک صاحب ما سره که جوړ دی او که وران دی په ما ګران دی ما سره که جوړ دی او که وران دی په ما ګران دی څه کوي جانان خو نو جانان دی په ما ګران دی منم له رنګه تور لکه ریحان دی په ما ګران دی ابا چې پرې زما د زړه ګلدان دی په ما ګران دی زار د نڅاپي دیدن د کای په څه وایم اخ الله په سره وړي باران دی په ما ګران دی اخ زار د نڅاپي دیدن د کای په څه وایم اخ الله په سره وړي باران دی په ما ګران دی چې تاره پیرزو کړی دی په سر سترګو منظور دی چې تاره پیرزو کړی دی په سر سترګو منظور دی ملګری دا قدر دی قدرمان دی په ما ګران دی ډېره زیاته مننه یو ځل بیا د ملنګ صاحب څخه عزت زیاته چکچکي وکړئ عزت زیار ستاسو درون هرکلی چې شپه به شوه یوازې به په لاره چرته نه تلم چې ورځ به شوه د خپل سیوري له ډاره چرته نه تلم چې شپه به شوه یوازې به په لاره چرته نه تلم چې ورځ به شوه د خپل سیوري له ډاره چرته نه تلم او سهار به مې اوږې تر جنازو لاندې کږې شوې ماښام به د چورلکو له بمباره چرته نه تلم سهار به مې اوږې تر جنازو لاندې کږې شوې ماښام به د چورلکو له بمباره چرته نه تلم سلامونه مینه درنښت ټولو ګډونوالو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ رفیق ملګري ته دې واده مو مبارک وي له خبرو تېرېږم یو انتخابي غزل دی چې ستا د زړه په کلي کې مې کور شي وکم مکلې تا کلی دی بیا ما باندې سور ورشي وکم مکلې او منم ستا زړګی به مانه صبر شي صحیح ده زما زړګی به څنګه تانه تور شي وکم مکلې او منم ستا زړګی به مانه صبر شي صحیح ده زما زړګی به څنګه تانه تور شي وکم مکلې او اندیار صاحب د یو دیدن بدل کې چې دنیا ټوله د رضا کم نو څومره به دې پاتې په ما پور شي وکم مکلې او هېرېږي خو نه هېرېږي خو نه زه مې سالما هېر کړې او تا هېر کړم نو څه به وشي ستا سر به سر تور شي وکم مکلې او وروستی بیت دی چې ګودرنه چې راځې لاره کې مه ګوره واستا منګی به درنه مات د خپلې خور شي
وکم مکلې څو بیتونه وایم چې زموږ د ټولو مریاري نه ده دا ډېره ښه ده زموږ د ټولو مریاري نه ده دا ډېره ښه ده زما او د درد انډیوالي نه ده دا ډېره ښه ده او یا لالی خپل که او یا مړ شه چې کیسه ختم شي مینه کې دومره قرباني نه ده دا ډېره ښه ده یا لالی خپل که او یا مړ شه چې کیسه ختم شي مینه کې دومره قرباني نه ده دا ډېره ښه ده او بیت دی چې خدای به مو هم یاد وي غرور به رانه هم نه کېږي بچیه لږه غریبي نه ده دا ډېره ښه ده خدای به مو هم یاد وي غرور به رانه هم نه کېږي بچیه لږه غریبي نه ده دا ډېره ښه ده او زه یا قربان وکړه ټپې وکړه ځان مه هېروه ځوانۍ کې لږ غوندې مستي نه ده دا ډېره ښه ده او هاشمي صاحب لینده په غاړه لوڅې پښې په بارانه کې تېښته لینده په غاړه لوڅې پښې په بارانه کې تېښته د ماشومتوب دا باچاهي نه ده دا ډېره ښه ده څو لنډۍ دې ځواک صاحب ته ډالۍ وي چې نه ترنونه همداسې چې د نګرونده دې نه مړ شه چې د نګرونده دې نه مړ شه چې کوم دې زخت دی وې ته پوتې شي مینه او د زړه رزو دې وه چې لوړې د زړه رزو دې وه چې لوړې کني قرآن دې په سر چا نیولی ونه او د ونې مرټ ښکلی قسمات وي همداله د ونې مرټ ښکلی قسمات وي چې کومه یې خواښه وي هغه یې نصیب شي نه د ونې رټ ښکلی قسمات وي چې کومه یې خواښه وي هغه یې نصیب شي نه ښه یوه لنډۍ ده چې یور مې منګال دی زه دروڼه یور مې منګال دی زه دروڼه چې شم کوي زه ویلې ورته کوم ډېره مننه ډاکټر صاحب اتیک الماس ناوري خو بیا هم کوه خیال خبر روان وري درویش دورانی لیکي ناوري خو بیا هم کوه خیال خبر روان وري دا د مینې راز دی چې دیوال خبر روان وري راشي جانان راشي ما ته ووایي چې څنګه راشي جانان راشي ما ته ووایي چې څنګه زه چې ورته وایم خپل حال خبر روان وري او خوار دی ای درویشه او دغسې به خوار پاتې وي خوار دی ای درویشه او دغسې به خوار پاتې وي څو چې پښتانه د لوی خوشحال خبر روان وري ډېره زښته زیاته مننه د پروګرام دغه شیبو کې واصل وصال راځي را دې شي او موږ دې په خوږو شعرونو ونازوو بازار راغلم ما پکې هیڅ کومه سودا ونه کړه د محبت په ګڼ بازار راغلم ما پکې هیڅ کومه سودا ونه کړه زه د رقیب دکان ته ډېر ودرېدم خو اشاره راته هیچا ونه کړه مننه ټولو ته په لومړي سر کې سلامونه نیکې هیلې مینه خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ د صحت کاري به برتن وي او بیا ملګري ته رفیق ته د واده مبارکي وایم زیاتې خبرې نه کوم یو څو شعرونه درته وایم خدای دې وکړي چې خوښ مو شي څو مرمۍ راغللې زما د دې سینې ووتې ته په ځان پوه نه شوې له تا یو څو کیسې څو مرمۍ راغللې زما له دې سینې ووتې ته په ځان پوه نه شوې له تا یو څو کیسې ووتې اندیال صاحب چې د مین کړمه نو دومره ظلم ولې کوې چې د مین کړمه
نو دومره ظلم ولې کوې ته څو څو ځلې ما پسې له دروازې نیولې چې د مین کړم نو دومره ظلم ولې کوې ته څو څو ځلې ما پسې له دروازې ووتې او ما ستا په عشق کې ځان رګیرو ما ځان نه رسوو ته به اوس ګورې اوس زما له حافظې ووتې ما ستا په عشق کې ځان راګیرو ما ځان نه رسوو ته به اوس ګورې اوس زما له حافظې ووتې او د زړه له درده مې اسمان ته څو نارې ووتې خدایه قبولې نه کړې خولې نه مې خیرې وکړې د زړه له درده مې اسمان ته څو نارې ووتې خدایه قبولې نه کړې خولې نه مې خیرې ووتې او تا ته بې قدره یم او ته مې قدر نه پېژنې باور دې وشه ډېرو نجونو ما پسې خولې ووتې تا ته بې قدره یم او ته مې قدر نه پېژنې باور دې وشه ډېرو نجونو ما پسې خولې ووتې او وصاله بس کړه ستا د مینې قدر نه کوي څوک ځان دې راټول کړه نور د ژوند نه دایرې ووتې وصاله بس کړه ستا د مینې قدر نه کوي څوک ځان دې راټول کړه نور د ژوند نه دایرې ووتې او ستاسو په اجازه غزل بل وایم چې له غزل مخکې یو دوه بیته دی چې شپه تر نیمایي را رسېدلې ده شپه تر نیمایي را رسېدلې ده ویښ یمه سوچونو کې ډوب شوی یم او مخ مې کومې بلې خوا ته نه اوړي ستا په تصویرونو کې ډوب شوی یم شپه تر نیمایي را رسېدلې ده ویښ یمه سوچونو کې ډوب شوی یم مخ مې کومې بلې خوا ته نه اوړي ستا په تصویرونو کې ډوب شوی یم او غزل دی چې مخې ته مې ډېرې مجبورۍ راځي او ځي فکر کړم هر څه له بېوسۍ راځي مخې ته مې ډېرې مجبورۍ راځي او ځي فکر کړم هر څه له بېوسۍ راځي او ځي دوی سره خو ټول عمر دښمن یو پاتې شوي نن څنګه دې موږ ته په دوستۍ راځي دوی سره خو ټول عمر دښمن یو پاتې شوي نن څنګه دې موږ ته په دوستۍ راځي او ځي او ما باندې اول 2 متره خاورې کړی یم بار زما رقیب د بیا خلاصې تڼۍ راځي ما باندې اول 2 متره خاورې کړی یم بار زما رقیب د بیا خلاصې تڼۍ راځي او ځي او خدای که په 5 روپیو ځان کم سر ټیټی زه چې ومه لاس ته روپۍ راځي او ځي